يا إله الكون. بلویل زما دی بلویل زما دی. په ځواب کې مولوي صاحب څه وویلې؟ قدرمنو مقتدیانو دا زرګون زما دی. تا نن موضوع سره راوړې ده. ما تا ته ویلو چې یوه موضوع به راوړې. پلارجانه ما موضوع د مور او پلار غواړم. ښه کمرې ته وګوره ووایه دغه دوستانو سره شریک کړه چې تا څه راوړي. تا ته کتل هم عبادت کې راځي. تا سره ناسته خو بیخي ثواب دی. پلار یعنې د سر سیوری. پلار یوازینی شخص دی چې د غمونو او دردونو په نه ویلو سره د سر ویښتان سپینوي. پلار د اولاد د روزلو لپاره هر سخته تېروي. د هر چا خبرې تېروي. خپله لوږه او تنده تېروي. مګر اولاد په تن پټ او په نس ماړه ساتي. چې د مور تکیه دې ړنګه شي انسانه، بیا که غر ته ورته کشي نه سکورېږي. واه ډېر ښایسته. قدرمنو لیدونکو له تاسو مو دا غوښتنه ده چې دغه کیسې ته لږ شانتې متوجه شئ او زه به یې عبدالله ته وکړم. په جومات کې مولوي صاحب په منبر باندې ناست و. ناستو مقتدیانو ورته د دوه وړاندیز وکړو چې مولوي صاحب د وطن په حالاتو باندې یوه دعا وکړه. مولوي صاحب څه وکړل پوهېږئ؟ مولوي صاحب جب ته لاس کړم زرګونې ویستم او څنګه وویل دا زرګون د چا دی؟ ناستو مقتدیانو لسو کسانو ګوتې جګې کړې. یو ویل زما دی بل ویل زما دی بل ویل زما دی. په ځواب کې مولوي صاحب څه وویلې؟ قدرمنو مقتدیانو دا زرګون زما دی. لومړی خپل اعمال صحیح کړئ د وطن حالات به خپله ښه شي. ځکه هو اول نمبر حدیث دی چې انما الاعمال بالنیات. د ټولو عملونو دارمدار خپل نیت پورې تړاو لري.